قدرمن لیدونکو په سلامونه مو هرکلی کوم. محمد اشرف غني وایي د تېښتې فکر هم را سره نه و، دا ناڅاپي پرېکړه وه. دوستانو ویډیو را سره تر پایه وګورئ. که چېرته مو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی، چینل سره ضرور سبسکرایب کړئ. پخواني ولسمشر محمد اشرف غني له بي بي سي سره په مرکه کې له ډېرو خبرو پرده پورته کړه. هغه وویلې محمدالله محب راته وویل چې پي پي ایس کیتا له منځه تللې او که مقاومت وشي ټول وژل کېږو. نوموړي په خپله مرکه کې زیاته کړې چې له کابل نه د تېښتې فکر هم ورسره نه و، خو په خبره یې دا ناڅاپي پرېکړه وه. محمد اشرف غني زیاتوي چې له افغانستان څخه زما وتل دومره ناڅاپي و چې ما هیڅ فکر هم نه کاوه. نوموړي په خپلو خبرو کې زیاته کړه د خبرو اترو لپاره هیڅ فرصت نه و چې د طالبان سره مستقیم وګوري. خلیلزاد له هغوی سره کېناست او خبرې اترې امریکایي شوې. غني زیاتوي که دی په کابل کې پاتې وای هیڅ بدلون به نه و رامنځته شوی. نوموړی وروسته له ښه دا خبرې کوي چې څو ورځې وړاندې د نړۍ د مفسدو کسانو په لیست کې دوهم نوم راغلی دی. دوستانو زموږ خبر تر همدې ځای و. د لا زیات معلومات لپاره زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ. مننه.